په جنگ احد کې حنظله او صحابي دی اومنن شپه واده شوی رومبه شپه د واده اعلان وشو چې احد ته صحابه تیار شو د کټو چټ ټوپ کو نا ورونیو درستونه چرته دی حضرت حنظله ورته وایي چې او بیبي په یو زړه کې دوه مینې نه ځایږي په یو زړه کې دوه محبت نه ځایږي اغما په زړه کې چې هغه جنگ لاړو زم ور پسې زما ادړم بهش کې نه ورته وایي چې حنظله دوا دړم بهش په دې د الله بنده په دې شپه کې چې جنگونو لږه ورته بیبي والله کای سار شما بیبي ورته وایي چې ما خو ته په وی خلیدل هم نه نو په قیامت کې به دې سپې جنم چې دا زما خاوند دی په وی خلیدل هم نه د خپل لستونه اوشلولو او ورته وایي بیبي د قیامت په ورځ د محمد رسول الله د نشان لاندې به ما ګوري چې د چا لستونه شلې دلې وي دا بستا خاوند وي ته په پړمبش په خزه سره د خبرې وکړي چې درنه جنگ لازم پټی کې بدرنه مټی دشي پټی کې دړمبش په ناوې پملا او ټپولو زوی الله دې نگهبان شه لاړو چې هو تلاړو ال تشهید شو اسامه بن لازم څوک دی ها وای صحابیو پاسا ودرېګا ما چې سوې رښتیا مې وي که غلط مې کین خدای ته وګورئ په خبره ځان پوي اسامه بن لازم څوک صحابیو ما ته کله مرګري وي اسامه متعلق خبر وګنه دا خلک په پويږي نه اسامه بن لازم یو عرب دی او د مسلمان ملکونو باندې کربونه روپے هغه خرج کړي اوس د طالبانو د حکومت په کابل کې چې څومره اخراجات دي اسامه بن لازم یې کوي څومره اخراجات دي اوس پاکستان ور سره مرګره دی او دا کوشش کوي چې اسامه بن لازم امریکای تور کی وې امریکا کې دماکه کړي و الله دې د طالبانو ملا مضبوطه کی طالبان وای ټیکا ټیکا بشو خو په د اسامه بن لازم برانه بونه ځي اسامه بن لازم عرب دی خدای ته وګورئ په خبره لګزان کوي څنګه سپین دکی مکی په مخ پری دي والله که په خبره کوي سړی ته مې خان دی ولې نه ویل څو خاندم سړی ورک شو خدای که په خبره کوي سړی چې دغه خبره ورته وکي چې لکه دې کې د نقصان دی دا مکوا په کار دا دی چې هغه ته د احساس وشي کا نن یو سړی ته تو لکه ته غریب سړی د زوی واده دی خدای ته وګوره په آرام کېنه نه کنه کور والا مې وایي چې دا خلک به څه وایي وایي دا کور والا ستا سر ته کېنه ته د هغې سر ته کې د روټۍ درک کې نه لګي دا د ګپ خو شاکر زامن راغواړي او پې روټیانې خورئ غریب سړي ته خبره کول عقل به دې وکړي خمړی وشي په قرض به پیسې والي په سود به پیسې والي په خبره نه پوهېږي نه ښځې پوهېږي او نه نر په ډمتوب ښه پوهېږي په کنجرتوب ښه پوهېږي قسم په خدای دی چې په سړکو مزدوري کوي په سړکو یې چابل لګولي دي ته ورشه د هغې په کور کې د شنټینې لګېدلي ځکه چې د ښځو په لشته د لاسه چې دی مجبور کړي والله افسوس دا دی چې یو مې صحت ټیک نه دی او یو مې لاس کې زور نشته چې په پاکستان کې 99% ما د تیغ نه ویستی وی 99 په سلو کې مې یو ژوندی به پرېښو یو کم سل به مې حلالول اول خو تاسو دا جومات کې به یو رانه ژوندی نه وی یو زما عزیزانو ملک تباه دی د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی په خدای قسم چې په سترګو سترګو کې نه کېږي چې د خدای داسې عظیم قهر به په دې ملک راشي چې مور به د رور نه نه خبره او لور به د مور نه نه خبره او پلار به د زوی نه نه خبر داسې عظیم قهر به په دې ملک راشي چې ورځ تېرېږي بي نه کېږي چې ورځ تېرېږي بي نه کېږي تام څه ملکي چې د ملک مسلمان صدر او د ملک مسلمان وزیر اعظم هغه د جینکو د لوبو افتتاح ته راځي تام څه ملکي یا دا اسلام د دوی نه زیات توهین کوونکي د اسلام او د رسالت نور څوک دي یو عیسائی توهین کړی دی صاحب رانیولی دی توهین رسالت ملیان هم پې ځان دغه چک دا لیډران ملیان نه دي دا د ګوګشتوانو غوندې ټوپۍ چې په سر کړي دي او چا پټکي والي دي توهین رسالت شوی دی اسلام خطره کې دي توهین رسالت شوی دی توهین رسالت په ورځ نه کېده چې تاسو ښځو سره ناست وي ورته ګډېدئ هغه وخت کې نه کېده نو عزیزانو خدای ته ګورئ
سیلاب په ټول پاکستان راغلی د کلی خیر غواړي چې په کلی راشي د کور خیر غواړه او چې په کور راشي د ځان خیر غواړه. په خدای قسم نن د آخر زمانه د فتنو سیلاب جمعات ته راننوتی دی، امام په مصلی ګیر کړی دی، کړی طالب په کوټنۍ کې ګیر کړی، بنگلې والے په بنگله کې ګیر کړی، غریبی په جونګړه کې ګیر کړی دی. دا د آخر زمانه فتنې دي، الله دې امان راکړي. خلاصه خبره دا ده چې د شهادت مقام چې ده دا په نبوت پسې دویمه درجه ده. شهید لفظ چې ده دا عربي لفظ ده او ګرامري لحاظ سره شهید د فاعل وزن ده. عربي دنیا کې شهید کله په معنا د اسم فاعل راځي او کله په معنا د اسم مفعول راځي. شهید دلته په معنا د اسم مفعول ده مشهود دې سړی ته چې دا الله په لار کې قربان شوی دی دته شهید ولې وای. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دته شهید ځکه وای چې دې مشهود له بالجنه، جنت دته د ساختو په ټیم کې مخامخ کاری او دې ویني چې دا زما مقام دی. اوس دا بتا سو وای چې شهید عام طور د سردار کونین په زمانہ کې به اتورو والے کېدو نو دغه به خوګېدم ډېر. سردار کونین صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم اتوره یا په کومه ګولای چې شهید مړ کیږي نو دا درد دمرم نه محسوس کوي لکه یو ازغه د سړی په بدن کې نه نوځي، دومره احساس هم ورته نه کی. اگرچه دا شی پټ شی دی، دا راز یا مغه چاته پته لګي چې کم مبتلای او یا پروردگار عالم ته پته لګي، بل چاته د احساس نه. عزیزانو کومه قربانه چې د شهادت د پاره خزو ورکړي عقل به مخزي چې د بدر میدان ته تیارې د جنگ شروع شو نو یو دو ماشومان رااله، د یو عمر 11 کاله دی او د یو عمر 14 کاله دی، د یو نوم معاذ دی او د یو معوذ دی. مور ورته ویلي چې تاسو ملار شئ. رااله دربار نبوت کې التجا وکړه چې حضرت د جنگ ته مونږ هم بوت. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ګوري چې الله بندو تاسو خو ماشومان یې، زید مور او پلار خدمت کوي. ای ورته په جړه شوی چې جی زمونږ پلار مړ دی او مور راته اجازه تو کو چې تاسو لاړ شئ. سردار کونین ورته مسکې شو، ویل خدا تاسو کې چې دا کم مشر دی دا بلار شي او دا ورکوټه دی د مور خدمت. نو ورکوټه ورته وایي چې یا رسول الله زه د مشر رور نه ډیر تکړه یم، دې نزي ما ولېګا. دا خبره چرته عقل مني چې د 11 کالو ماشوم دی درخواست کوي چې د مرګ له ما ولېګا او یا داغه مور دې دا درخواست کوي چې زما دا بچي ولېګا. دا د عقل نه بار خبري. پرون مې وی چې دا د دین خبرې دی وخت کې مونږ خلقو ته افسانې دي به یو قصې په تور باندې واورو، دا ایمان نه چې واقعي دا سه مونږ تم کول پکا. پیغمبر ورته فرمایي چې تاسو دواړه په پرزونو ورشي چې تاسو کې کم یو تکړه هغه بزولېګم. نو چې دواړه هیڅ په هیڅ شي دي نو دا کشر دې مشر ته په وخت کې وایي چې لالا تا خپته ده چې تاسو زرا پرزولې نشم. استاد په خدای قسمی چې ته په خپل ځان راو غورځوا چې پیغمبر ما تاسو راولېږي. نو مشرور په خپل ځان راو غورځولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم دواړه په ملاو ټپول، زئی وی الله دې تاسو نگهبان شي. د بدر میدان ته لاړ. هغه میدان د بدر مالی دلې دی چې کوم ځای کې دا واقعیا شوې ده. جنگ شروع ده. دا ماشومان یو صحابي نه تپوس کوي چې دې جګړه کې هغه ابو جهل کم یو دی. ابو جهل ویلې ویلګي ګورو ویلاغه پسپیناس باندې چې سور دی او غیر چا پیرته پیرا ولاړه ده. دا ماشومانو چې داسې ورته کتلی دي ورته له ازمون محبوب دنا ډیر تنگ دی. صحابي ورته وی غلی شي ول دنا تنگ دی تماشه کاوه وس ورمنډه کړی دا د غسپانو په خپل کې ورنوتی دی داسې ورته ولاړ دي. ورته وی او لعینا او د محمد رسول الله دشمنا اوس به د ځان تماشا وکي. ابو جهل چې ورته داسې کوس پاس ګوري هغه مریان شو. تاسو څوک یې لکه
دا ماشومان ورته وي مونږ د الله بندگان او د جناب محمد رسول الله غلامان. وی یریږئ نه څوک مشر کشرم نشته، ویل زمونږ مشر الله دی او کشر جناب محمد رسول الله دی، یریږئ نه. نو ماشومان ورته عربي کې هغه الفاظ چې وایي هغه یو شاعر ویلي دي چې ماشومان ورته وایي کہ شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا، شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا، رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت څه ته وایي؟ د شریعت معنا څه ده؟ دا الله یره پړ کې پیدا کول. نن چې تاسو په شریعت خپل فیصله او معاملې نه کوئ، ستاسو زړه کې د الله یره نشته. نن چې دا د سرکار عدالتونه مجسټریټ او سیشن جج او های کورټ او سپریم کورټ عدالتونو ته لکونه او زرګونه خلق ولاړي، دا د یو منټ د فیصله خبرې، یو منټ. نو ته دا فیصله د پیرنګي قانون ته ولې وړې؟ ځکه وړې چې ستاسو زړه کې د خدای یره نشته. او د شریعت معنا دا چې د چا پړه کې د خدای یره. شریعت وایي دیتا بل هیڅ مطلب. تاسو اس په ایمان وایي چې ستا یو کیس عدالت کې خو یا به ګټي او یا به بیلې کنه، وای یا به ګټي او یا به بیلې، او که په شریعت کې یا به ګټي او یا به بیلې کنه. الته په عدالت کې خو دې نکنه دی ناس هم پر دې سره دی، یا به ګټي او یا به بیلې. او که شریعت ترالم یا به ګټي او یا به بیلې، او که په شریعت کې دې بیلو نو دام دې ګټا ده، او کدی او ګټل نو دادم ګټا ده. نو غي ورته وی شریعت کیا ہے دنیا میں فقط اللہ سے ڈرنا، رسول خواجہ کونین کی عزت پہ کٹ مرنا. شریعت څه ته وی دنیا کې دا الله یره پړ کې پیدا کول او د جناب محمد رسول الله په ناموس باندې ځان قرباني کول. ابو جهل ورته وی خله گزار کوي د دې وړي وړي توري پلاس کې، ولنا مونږ دویو ته یوي اول گزار تو کا بیا به سبا وی چې دوو زکه والم تو اول گزارو هغه چې تور راو چاته کړی دا. نو د یو ماشوم ورته ویلي دي چې ظالم لاندې نه دي داس پیټه پرانیسته شوی دا اون غورځيږي. درې ځایونو کې دا یاد لري دروغ ویل جایز دي. درې ځایونو کې اول نمبر دروغ ویل خپل خزه تروا دي. دا ستاسو زمون خزي چې دي دي تک په دروغ او ځان خلاصول شي نو دا جایز دي. اوس خزه دی وای چې مال جنجړی والا اوس یو قسم لباس راوته دی داسې ګول غغرا غونډه ده، په خوا به دا غغرې ډمو اچو او پکې غډې دی به. اوس کما یو غډه چې تیریږي ګول غغرا یو کما یو چې ګوري تا ته وای چې د پلانې دا شه دی مال دا شه راوړه د پلانې دا شه دی، او ته ورته وای چې بس 50 می پیسې دي کراله راکړې نو زب تعالی راوړه. دروغ دی ورته ویلم دی بلانه د کزان خلاص کو جایز دي ځکه چې خلاصې دته ګره په خدای پاکم ته خلاص کی. یو دروغ ول د دوو مسلمانانو پروغه کې چې د دوو جوړه کې او یو لور شي هغه خو بس بدر دوی کومه بدر دغه بل ته وینو بیا جوړه چرته کیږي. او ته ورته چې نه هغه خو دې صفت کولو ته بدر دوی هغه خو ول چې دا زمارور دی زما داده پکې دروغ مو خو چې د دوو جوړه پکېږي دا روا دي. یو د جهاد په وخت کې په وخت د جنگ کې کافر سره پدینه پدی ورلې او س دروغ باندې ورته وکړه اومم جایز. د دې درې ځلونه سیوا نور دروغ ویل چې دی لعنت الله علی الکاذبین. نو یو ماشوم ورته وایي چې لاندې نه لیداس پیټه پرانیسته شوی د چې سر دا سره ټیټ کو او دا څنګه پیټه کته د ماشوم لاس ورته جوړ شو چې شراک شو په تلوارې په گردنو والو راو چې راو ورته دو صحابه چوکته نو رامن ډکړه او په دې سینا ورته کې ناست ورته لوایا سارمان دې پزړه دا ابو جهل زور امن ډکړه دا یو ماشومې په دی ولي پتوره واله چې پتوره واله نو دا لاس ته بیل شو نو دا لاس زوړند او منډه ترلې وای الکه لاس دې زوړند لاس سکه منډه زکه ویم چې د محبوب په عشق کې فرق را نشي نه چاني کبه او کیته په خدای باور کا غوړه دې زموږ دکان کې د پولیس یو لوی افسر ناست بار دې ماشومانو پټاخې خلاصولې او چې دا پټاخې ډز د تماچې د ډز نتی دي چې ډز شو چې ډز شو هغه افسر ډز مال یې ما دا ماشومان رامیان دي دا بار پټاخې خلاصې الخمال کچا ډزو کو دا ګران کار دی لاس ته بیل دی
ما سے منډي وای او لاس ته خیال نه دی چې اخر د لاس تنگ کو د لاس دا تله چې د خپې تلی لاندې کې خو رايخ کو لاس ځان نه وګرځول چې د دې بل لاس کار کې مې فرق را نشي مازیګر ټیم او 313 کسان مجاهدینو 313 او د بدر په میدان باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله جنډا ودرېده زما عزیزانو د خلکو د ایمان پرانا پیجندلیو او پته ورتا چې شهادت هغه مقام دی چې هغه ار غیرت نه نصیب زه درته ایمانی ویم